سونه نوجوانان دي تاسو بریدلی په دې روزه کې په جمعات کې شاته ناشتي او ټیک ټاک جوړي ټیک ټاک جوړي لګیای او څوک پکې یو چل کوي څوک پکې بل چل کوي په مسجد کې او کله چې دا هغه ویډیوګانې وایي څوک په مانځه کې لګیا دي موږ نه غب جوړ کړی دی اوبه ولا وروړي په مانځه کې لګیا دي هغه وبس کی څوک لګیا دی راشي ولا السلام علیکم په لاس کې لاس وسره ملو کی لاس کې وسره صحیح هغه باندې دغه شان د خندا او دغه جوړ کی بل چې دین هغه مخ کې مانځه ته ولاړ د شاته د الکان چې دی د خپونه راکاږي ارسه چې هغه ول شاته لته ور کوي دا ټول ویډیوګانې خلکو کړي دي په دې تراو کې او په دې مساجدو کې او دا ټیک ټاک ول ور کړي دي او دا وایرل شوی نو دا ملکان دي او دغه کاری صاحب چې کم دی نو دام د دې زمانه یو نوجوان دی الک دی خزب بیا تاسو ته بل خبر وکم زمونږ علما هم په دې باندې مطمئن شو او زمونږ کم حکومت چې دی په پولیس هغه په دې باندې مطمئن شو دا کم ولکانو چې په جمعاتونو کې ټیک ټاک جوړی کړي او د جمعات او د مانځه به حرمتي کړي دا نو هغه بیا ویډیو رانیولې دی پولیس او دا غنه ویډیو کړي دا نو هغه ویډیو کې هغه معافي څنګه غوښتل تاسو ته پته ده معافی خدا طریقه نه ده چې کوم معافی غوښته ده هغه کې سوې چې زه دا زما دا کوم ویډیو چې په ټیک ټاک باندې وایرل شوی ده نو ما په زه د دغه ویډیو په باره کې زه د علماو نه معافی غواړم او زه د KPK د پولیس نه هم معافی غواړم نو دا به ته د علماو نه او د KPK د پولیسو نه معافی غواړې په کار چې تا معافی غوښتو تا نه ویډیو کوله چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې وي او اوښکې څه چې په دې غلطۍ باندې ستا د سترګو نه وینې روانې وي او تا به ډومبې دا ویډیو دا ویډیو چې چا کړې دام غلطه ده تا به ډومبې دا ویډیو چې دا د الله کورو ما د الله په یو حکم پسې خندا کړې ده تا به وي چې یا الله اول زه ستا نه معافي غواړم او چې دکه وخت کې ستا د سترګو نه داسې اوښکې روانې وي چې یا الله دا خو ما ډېر غلط کار کړی دی نو بس په هغې باندې د هغې معافي وشوه چې هغه د علماو نه معافي وغوښته او د پولیس نه او د حکومت نه معافي وغوښته نه اول خو به ته د الله نه معافي غواړې دا که پولیس دی او که علما دي دا خو د دې دین څوکیداران دي د څوکیدار نه خو څوک معافي نه غواړي ته لاړې تا د یو کس په کور کې دننه هغې کې تا توړ پوړ وکړه تا پکې ډېر زیات چې دی نو بد حل وکړه هر څه دې ولمات کړه نو ته به بیا څه کوې د چا په کور کې چې تا نقصان کړی دی او د چا د کور چې تا بېعزتي کړې ده نو ته به څه کوې بیا چې کله روغه کېږي تا ته وایي ته معافي وغواړه نو ته به د هغې چې کوم چوکیدار دی ته به د هغه نه معافي غواړې د هغې چې کوم سیکورټي ګارډ دی ته به د هغه نه معافي غواړې که ته به ځې او د هغه مالک نه به معافي غواړې تر څو چې تا د هغه مالک نه معافي نی غوښتې نو الله ور یاد ساته تا نه معاف کوي وایي ته به درځې او مالک له نه پکې چوکیدار شته او نه پکې سیکورټي ګارډ شته نو دلته دی وایي په ویډیو کې چې زه د علماو نه معافي غواړم هغه د دین چوکیدار دی زه د پولیس نه معافي غواړم هغه سیکورټي ګارډ دی داسې خو معافي نه کېږي په هغې په دې باندې خو دا معاف کول نه دي پکار ته د الله نه معافي وغواړه او داسې معافي ته وغواړه چې ستا دا سترګې چې دي چې د دې نه دا اوښکې داسې رواني دومره وجاړې چې حتی اوښکې خو کمې دي چې وینې دې نه روانې شي ته دومره معافي د الله نه وغواړه تا د الله په کور پسې او تا په مونځ پسې تا په عبادت پسې څنګه خندا کړې ده